وعلیکم سلام. خیریت محترم ټول دی. ښه تا به دې ښه دو. والله چې ډېره بښنه غواړم. اعلامیه خو ما پرون ولیدله. د کړړان کې د مجاهد په دا اعلامیې سره مونږ هم نه وو په خبر، خلیفه صاحب هم نه وو خبر. ډېر سخت غوسه دی. باور وکړه چې ټول ملګري ډېر خفه دي. خو دا پرېکړه چې دی کړې دو مونږ بیخي په جریان کې نه یو. خلیفه صاحب ډېر غوسه دی. ملګرو سره ټولو سره په تماس کې دی. مجاهدینو سره، قمندانونو سره، جبهاتو قمندانونو سره ټولو سره په تماس کې یو. مونږ ټول په خپل دریځ مخ ته بیایو. دا چې هر څه نو پکې ګډې دا مونږ ته بې تفاوته دو لکه څرنګه چې مونږ ته مخکې عمري و منصوري عملیات لرل. اوس هم مونږ ته حق و چې حقانیه مونږ ته په نوما وایي. مشر ډېر خفه دی. نره خو نو قري صاحب ته خپله معلوم دی د کوټې شورا خو نو دغې خلک یې کېدي چې ډېر ناانسانه خلک کېدي، ډېر ناانسانه خلک کېدي. دغه خلک نفوق چې وایي مونږ چې منځ کې بیتپوکیر والي. مخکې به دې لیدلې وي هغه د مولوي صاحب منان یا خفه کړو، مولوي صاحب یعقوب یې خفه کړو، ډېر یې مونږ ته یې نه راغللو. نو دا داسې خلک دي چې بور نه شو پکړلی. ډېر د موقف پرسته خلک دي. چوکۍ خوند ورکوي، موقفونه خوند ورکوي. وروره چې کوم ځای کې ګټه وي بس ولي زړونه بدل کړي. نو زه خفه یم ډېر. مولوي صاحب هم ډېر خفه دی. ټول ملګري ډېر خفه دي. خلیفه صاحب خپله ډېر خفه دی. نو خو څرې وکړو بله چاره نه شو. اوس دا کور کړی دی خو مونږ چې خپل کور کړو باقي د خدای خیر کړي. هر څه به مخ ته بیایو. هغه رقم چې مخکې مونږ نیولي وو نو مشکله نه شته انشاءالله. وبه ګورو چې څه کېږي. باقي د خدای خیر کړي. او نره نو ټول ملګرو دوستانو ته سلام یې. خو مونږ چې داسې نه پرېږدو. خپل کوم پروګرام چې لرو هغه مخ ته بیایو په هر قیمت چې وي. خدای دې وکړي چې کوټه شوړه دوه درې ځایه کېږي، خفه کېږي، چې منځ کې ستونزې پېښېږي هم په قصه کې نه یم. مګر مونږ چې خپل هدف ته وفادار یو هغه مخ ته بیایو. ټول ملګرو ته دوستانو ته سلامونه یې. مولوي صاحب ته هم سلامونه یې. او خلیفه صاحب انشاءالله ښه دی. اوس صحت یې ښه دی بیخي. مشکل نشته که ټول ملګرو ته اطمینان یې دی صحت نه ویر کړه. مشکله نشته. خدای دې لره نو.